دا ورو سوال کړی چې یو سړی خپل نکاح په خپله تړلی شي که نه؟ الجواب بلکل تړلی شي. شریعت په یو ځای کې دا قید نه دی لګولی چې دا به لازم مولوي صاحب راولي، خو مولا په دې راولي زموږ د قوم دا حال دی چې نکاح خو پرېږده، د خپل پلار جنازه هم نشي کولی. کولی شي؟ نشي کولی. او چې کښېني په دې مولیانو پسې ولېږي، مولا کته مولا بره، مولا کته مولا بره، مولا کته مولا بره. او پلار یې مړ پروت وي، بیا څوک پکې نه وي، دومره د سړي زوی خو پکې بیا دومره نه وي، دومره غیرتي خو پکې څوک نه وي چې ورمخکې چې یو څه وکړي، جنازه وکړي. خو په دیني طبقې پسې به خبرې کوې، بدې ردې ووایه، سپکې ووایه، بې عزته کوې، وایه ورمخکې شه که جنازه وکړه. نو دې به نکاح څه وکړي؟ نو دې دلاسه اوس خلک لازم چا ته رجوع کوي؟ مولا ته رجوع کوي. دویمه ده چې نکاح تړلو کې لکه زموږ خلکو کې دا صفتونه د مشر نه حیا کوي، د مشر نه څه کوي؟ حیا کوي. اوس ما سره خپل ځانې داسې واقعه راپېښه شوې وه چې کله ما واده کوو کلي کې وم هلته نه، اراده مې داسې وه د نکاح زه پخپله به وتړم. اوس یو مولا راولم پرویزر صاحب مولا نه کړ مې بس زه پخپله تړم. بیا مې سوچ وکړو دا مشران ناځي سبا به یو وایي چې سترګې کلکې وي، او بل به وایي چې سترګې کلکې وي، او بل به وایي بېادبه وه. نو بیا مولوي صاحب راوستو. نو هلته هغه مولیانو د دین هم یو قسمه دغه جوړ کړی تجارت که نه، خو لازم بیا به پیسې ورکړې او یو شی به ورکړې او بل شی به ورکړې. الغرض هغه نکاح بیا په بله طریقه باندې وتړلی شوه. خو مقصدي خبره ده که یو سړی خپله نکاح په خپله تړي نو دې کې څه حرج نشته. دې کیسې لکه هلته مولوي صاحب دې نه تپوس کوي که نه چې پلاني تاله دا لور درکړې ده، پلاني ته ورکړې ده، ده ته څه وایي تا ته څه ده، تا ته قبوله ده که نه ده؟ نو دې به د ځان نه داسې وایي چې پلاني تا ما له خپله لور راکړې ده چې دا نوم یې دی او هغوی ما درکړې، نو زما قبوله ده. دغه جنۍ چې ته یې دی، دغه لور چې ته یې دی چې دا یې نوم دی، دا زما قبوله ده. وشو بیا هغه مسنون خطبه دې به کې ووایي ان الحمدلله نحمده ونستعینو، او بیا دې مهر دې به کې که بیانوي بیان دې کړي چې دومره مهر شو، په اخره کې دې څه وکړي؟ دعاګانې دې وغواړي او بیا دې مټیانې را جمع کړي که نه؟ هلته دا چلون کوي که نه، بیا به مټیانې ټول را جمع کړي، چا چې نکاح تړي دی هغه له به یې ورکړي. نو زما سره بیا دا ناشنا قصې شوې ده چې نه هغه هلک چې د ده بیان واوري بیا ما پسې خبرې کوي چې تا زیات کړی و. چې نکاح وتړله بیا پاڼه نه راکوله، کوم پاڼه باندې لیکل دي شي، زه ورسره به میلاو شو لکه ما هغه پاڼه ماله راکړې که نه راکړې؟ وایي تا پیسې راکړي چې پاڼه غواړې څه؟ زما خو ته ځای نه و. نو بیا مې دا پاڼه راواخېسته، که چېرته دا بیان یې واورېده نو بخښنه ترې غواړو، خو داسې یې کړي پاڼه چې وله بیا ما پیسې ورکړي نو هغه پاڼه یې بیا ماله راکړي. نو مقصدي خبره دا شوه چې یو سړی خپله نکاح په خپله تړلی شي. والله اعلم.